بسم الله الرحمن الرحیم. د لنګون څخه وروسته غواګانې د غذایي موادو د کمښت او د ناسالم مدیریت د وجې د تکثري سیستم په غیر منظمتیا باندې اخته شي. د دوی تکثري سیستم د دې پر ځای چې سم فعالیت وکړي خپل فعالیت په خپل وخت نه اجرا کوي چې لامل یې ناسالم مدیریت او د غذایي موادو کمښت دی. دا کار د دې باعث ګرځي چې کله غوا غویمه شي د هغې تخمه په خپل وخت نه ازادېږي. کله چې تخمه په خپل وخت آزاد نه شوه نو د غویمتوب وخت تېرېږي. په عمومي توګه تخمه باید د غویمتوب په اخرني وختونو کې آزاد شي، یعنی د غویمتوب څخه 4 ساعته وروسته باید تخمه آزاد شي. کله چې تاسو الکا وکړئ او تخمه په خپل وخت آزاد نشي نو د الکا څخه ترزیق شوي سپرمونه د خپل وخت په تیرېدو سره له منځه ځي او هغه وخت چې تخمه آزاد شي هلته سپرم موجود نه وي. دا کار په چاغو غواګانو کې او هغه غواګانې چې ډېرې زیاتې ضعیفه وي لیدل کېږي. په جیره کې د پروټینو، منرالونو، ویټامینونو کموالی او همداشان موسم هم په همدې تاثیر لري. په دې غواګانو کې عموما د غویمتوب دوران اوږد وي. له داسې حالت سره مخ شوئ نو کولی شئ چې د الکا د ترزیق کولو څخه 8 ساعته د مخه د جین آرچ هارمون تطبیق کړئ او همداشان په مسلسل ډول تر 2 میاشتو غواګانو ته مو ویټامینونه او منرالونه د خولې له لارې ورکړئ.